ته وګوره تصویر د باچا خان ډېر عجیبه دی. ته وګوره تصویر د باچا خان ډېر عجیبه دی. که سوچ وکړې د دې دور انسان ډېر عجیبه دی. د مرګ نه که ځان مخکې پویول په محشر غواړي. د مرګ نه که ځان مخکې پویول په محشر غواړي. ته وګوره او ولوله قرآن ډېر عجیبه دی. او نن یې راپه یاد کړلو سمه یې رنځوره کړم. نن یې راپه یاد کړلو سمه یې رنځوره کړم. نن مې خامخا وجني باران ډېر عجیبه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره د ادبي ګلونو نننۍ مرکه م راوړې ده. د داودزو سیمه پښتو دامان افغاني یو داسې زلمی لیکونکی څوک د داودزو د ادبي تنظیمونو یو فعال غړی دی. دا وخت د یو شخصي سکول پرنسپل دی چې په انګریزي سکول کې پښتو لازمي کړې ده. په دغه حواله به ورسره هم خبرې اترې کوو. ولې چې ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان. ولې چې ادب لافاني سیز دی. نو په دغه سلسله کې نن د ادبي ګلونو میلمه چې ډېر محترم شاهد سندل شاهد صاحب را سره ناست دی. پروګرام کې به د کلامونه هم اورو، ادبي پوښتنې به ترې هم کوو. نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ چې په شریکه ورته هرکلی ووایو. شاهد سندل صاحب پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مهرباني، ډېره مننه. د ټول لومړی خو زه د ادبي ګلونو چې کوم چینل دی د دې ټولو ملګرو ستاسو ډېره د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې په دې دومره مصروفه ژوند کې تاسو د دې خپل ټایم وښکو او زموږ د شاړې غوندې کلي ته تاسو راغئ. نو یو جهان مننه کوم، ډېره مهرباني. ډېره مننه ستاسو هم کو شاهد صاحب چې دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له مینوال لم وخت ورکو. یو جهان مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو، خو د هغې نه ډومبې خپل یو کلام را سره شریک کړئ. د ټولو ملګرو په اجازت سره ارشاد. چې ما په خپل سر باندې جانان ستا الزام اغستی. ما په خپل سر باندې جانان ستا الزام اغستی، خو تا بې وجې هم زمانه انتقام اغستی. مننه. او ستا لیونی دی تنها ناستی بس هم تا یادوي. ستا لیونی دی تنها ناستی بس هم تا یادوي. ستا په فکرونو کې سکڼي سکڼي ماښام اغستی. او ما یو حساس شانتي تصویر په یاره ستا جوړوو. ما یو حساس شانتي تصویر په یاره ستا جوړوو. ما د فطرت د رنګینو نه رنګ مدام اغستی. او څنګه د مینې نه اوس وړم توبهګار شمه زه. څنګه د مینې نه اوس وړم توبهګار شمه زه. هغې قسم رانه د ژوند په هر یو ګام اغستی. ډېره مهرباني. مننه. چې څنګه د مینې نه اوس وړم توبهګار شمه زه. هغې قسم رانه د ژوند په هر یو ګام اغستی. او شاهده ځکه د غزلو غزونیو کې تا د اشنا د تورو سترګو نه الهام اغستی. ډېر ښکلی. یقینا ډېر خوندور کلام و. مینوالو به دې هم خوند اغستی، موږ دې هم خوند واغستو. شاهد صاحب چا نه خو پټ پناه نه یې، خو له خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوه. زما نوم شاهد سندل شاهد دی، پښتو دامان اوسېدونکی یم. او بس یو علمي کورنۍ د والد صاحب زما خپل هم ټیچر و، سندل خان د هغه نوم دی. د ژوند آغاز پرایمري لیول سکول مې د خزانې نه وکړو چې هغه وخت کې مشکلاتو د ګاډو هم خو انګلیش میډیم سکول کې شروعات تعلیم هم ټول انګریزي سکولونو کې کړی دی، خو پښتو هغه چې کوم هغه د ادب هغه جراثیمونو هغه راکې وو. خو لیک به دا وایم چې لیک زما تقریبا ټوټل به 10-12 کاله کېږي چې لیک مې شروع کړو. کله چې د پېښور یونیورسټۍ نه زه په 2006 کې فارغ شوم. ما انتراپالوجي پېښور یونیورسټۍ نه ماسټر کړی دی. بیا مې MBA په HRM کې وکړو او ګریجویشن مې ګورنمنټ کالج نه کړی. د ولیبال پلیر هم په سپورټس باندې مې اډمیشن هم شوی. نو هغه وخت نه هغه جراثیم چې کوم د ادب وو زما په وجود کې وو، خو راښکاره شوي نو. خو چې بیا داسې زما مشر ورور د ارشد سندل د هغه نه متاثر هم لږ ډېر، ځکه چې د هغه لیک به ما په پټه پټه کتو. مشر ورور مې نو په پټه به مې کته. نو هغه په مزه بیا هغه ورور و دغه نو بس بیا داسې یو ماحول جوړ شو چې سکول چې کله ما 2009 کې سټارټ واغشتو د اقرا دارالاطفال اکیډمي په نوم په دې واحد ګډې کلي کې. بیا د رجسټریشن په وجه بیا هغه نوم زموږ چینج شو، اقرا پبلک های سکول سیسټم. او تر اوسه پورې هغه د ژوند چې کومې شپې ورځې پای کې سبا کوو. خو
ادبي دغه سره د سکول د وجې بیا دغه شوم چې موږ ته پکې ملګري ملو شو لکه زموږ زه به ورته استاد وایم ارمان باچا د دې جټۍ دی هغه را سره به ناست پاس نو لیک مې هغه وخت نه شروع کړی تقریبا د 2009 نه چې دا ته وایم چې صحیح لیکل شروع شوي نو د 2009 نه شوي دي او ورسره بیا زموږ په دې شکرپوره کې یو ټولنه وه چې رهبر ادبي ټولنه ورته ویلی شي د ډېر وخت نه چلېده بیا شاړ شوې وه بیا موږ هغه دوباره آباد د هغې صدر هم پاتې شوی یم او جنرال سیکرټري هم پاتې شوی یم او انشاءالله اوس به بیا هغه ټولنې آبادو او دغه د ادبي سفر دی د ژوند ډیره ښه ده شهید صاحب یقینا پښتو ادب کې هم ډېر ښه لیک کړی نوموړی شاعر یادېږي موږ سره به هم پروګرام کې نور کلامونه شریکوئ خو یو پوښتنه چې پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی څومره کار مو کړی نثر نه علاوه ما په غزلې ډېرې لیکلي دي او نظمونه مې هم لیکلي دي خو زیات تر زه غزل لیکم ډیره ښه ده شهید صاحب پروګرام کې را سره یو کلام بل هم شریک کلام دا د جي چې ارشاد نه دي راځي پرېږده مړه څه به ورته وایم نه دي راځي پرېږده مړه څه به ورته وایم ښه کړي او که بد کړي خو بس ښه به ورته وایم او حق چې څوک هم نه وري کاڼه به ورته وایم حق چې څوک هم نه ویني ړانده به ورته وایم مننه چې حق چې څوک هم نه وري کاڼه به ورته وایم حق چې څوک هم نه ویني ړانده به ورته وایم او ډېرې که ګیلې مې وي په زړه باندې بیا تېرې کړم ډېرې که ګیلې مې وي په زړه باندې بیا تېرې کړم نه وایم بس نه به ورته وایم ډېره مننه او کبر دی غرور دی او جفا ده او زدي هم ده کبر دی غرور دی او جفا ده او زدي هم ده بس دغه ګیلې 4-5 به ورته وایم مننه او چا رانه تپوس وکړو چا رانه تپوس وکړو جانان ته به ته څه وایې چا رانه تپوس وکړو جانان ته به ته څه وایې زه ورته مسکی شوم مړه زړه به ورته وایم مننه او مینه چې څوک نه کوي اوده به ورته وایم مینه چې څوک نه مني نو مړه به ورته وایم او ستا د قدم خورې شاهده دی دارو د رنځ ستا د قدم خورې شاهده دی دارو د رنځ خپل وړاندو سترګو له رانجه به ورته وایم ډېره مننه ډېر ښکلی یقینا شهید صاحب تاسو نه به دا پوښتنه وکړو که چېرې تاسو شاعر نه وی جوړ شوي نو تاسو بیا کوم اړخ ته تلئ بل داسې دویم شوق هم شاعرۍ سره تړلی کم یو یاره شوق خو یو زما ولیبالو چې ټول عمر مې کړی دی چې څونه سبق دی نو ما په ولیبال باندې ویلی دی د میټرک نه مخکې پس چې بس زما څومره ایډمیشن ما په کالج کې کړي دی او که په یونیورسټۍ لیول کې هم کړي دي ما ته یو ورځ والد صاحب وایي چې د ولیبال له څه درکړو ډېر لږ ګپ شپي سړی دی داسې انسان دی چې الله دې ژوندی ساتي زموږ دپاره نو ما ورته چې یاره نور خو یې څه نه دي راکړي خو دا ده چې د لسم نه خو به ما سبق نه ویل ولیبال دا ده چې ماسټر مې په شکر دی مې وکړو که نه نو یو شوق خو ولیبالو او بل بس هغه لنډو الفاظو کې هم چې هغه ادب سره به تړل ځان لازمي ساتي که ته لیکل کې او که نه کې زه خو یم چې ادب چا کې نه بې ادب وي بس دا لنډه خبره ده جي بلکل یقینا زموږ د پیج هم دغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه راټولول او تاسو ته په دغه شیشه باندې درپېرزو کول د ننني پروګرام میلمه شهید سندل صاحب را سره ناست دی کلامونه به ترې هم اورو شهید صاحب په نن وخت شاعرانو کې ستاسو کم داسې انتخاب شاعر دی ستاسو خوښ شاعر یاره جي په دې وخت کې زما عباسین یوسفزی صاحب خوښ شاعر دی او داسې نور هم ډېر ښه لیکوالان شته او په چې کوم ځوانان شاعران دي نو زما استاد دی زه به دا وایم ارمان صاحب زما ډېر زیات خوښ دی ارمان باچا صاحب او بس عباسین صاحب دا چې ښه شاعر دی رحمت شاه سایل صاحب شو دا ټول ښه شاعران دي ښه لیکل کې زموږ خوښ دي زموږ د سرګلونه دي مشران دي جي ډېره ښه ده شهید صاحب د یو غزل غوښتنه به کوو نو بلکل خپل یو غزل را سره بل هم شریک مننه غزل دی چې مطلع ده ارشاد چې ګرانه ده په ما چې دا ساده ده چې شرمیږي ګرانه ده په ما چې دا ساده ده چې شرمیږي او زیره نه په ډډه هم د خلکو نه یریږي او دا زه خپل استاد ته ډالۍ کوم ارمان صاحب ته ارشاد چې ما ترېنه ګیله کا تا واده د راتلو کړې وه ما ترېنه ګیله کا تا واده د راتلو کړې وه ټک ورکړي تندیله چې خبرې مې هېرېږي او ځان راته ناجاڼه کې تپوس زمانه داسې کوي ځان راته
ناجانه کې تپوس زمانه داسې کوي ای رښتیا په مینه کې زړګی د چا خوږیږي. مننه. او دا هم د مینه چې په سوال کې خپل جانان غواړي، دا هم د مینه چې په سوال کې خپل جانان غواړي، هر وخت یې وینم زیارتونو کې تاویږي او نه درځي شاهد جانان ستاسو چمته نه درځي، نه درځي شاهد جانان ستاسو چمته نه درځي او هلته په لیدو مې خلک خپلو کې بنګېږي. ډېره مهرباني، مننه. شاهد صاحب پروګرام اخیره کې زمونږ د کوشش ته تاسو په کم نظر ګورئ او آیا د شاعرانو ملګرو نه څه ګیله لرئ؟ اول خو به د ګیلې ذکر وکړم چې الله دې موږ ګناهګاري په دې خبره نه خو هغه زیات هغه بغض او کینه چې دې وخت کې کم زمونږ په دې معاشره کې خور شوی دی نو هغه د دې دین په جامه کې شوی دی. اکثر یو ته کافر وي، بل ته کافر وي، لکه یو بل سره ضد او بغض او کینې ساتي. دغسې زه ګیله د شاعرانو نه کوم دیم خپلو کې یو بل سره بغض او کینې شروع کړي دي، ځکه چې په ټولنو کې زه اکثر وینم. خو به هر کیف دا پښتو خو نه د هغه د یوازې او نه زما د یوازې، دا خو مشترکه ټول پښتنو ده، پښتو زموږ د ټولو پښتو ده. او د دې دپاره دا ستاسو چې دا کمې هلې ځلې دي او دا تاسو کم دا محنت کوئ په دې وخت کې، نو زه به ورته وایم چې په اصلي معنو باندې دا د پښتو خدمت دی. داسې ټولنې چې ابادې وي یا داسې پروګرامونه چې تاسو کوئ یا داسې چینلې چې وي نو چې کم از کم زموږ دا ژبې دا خو ډېر یو غټ تاریخ دی زموږ د ژبې، دومره لوی تاریخ دی چې زه د هغې درته ویلی نه شم. نو کم از کم هغه زموږ ژبه ورکېږي، خو نه اوس موږ ته دا ښکاري چې دا ستاسو غوندې شاه زلمو ته ګورو او د دې پښتو دپاره څه کوي، نو انشاءالله دا ژبه به بیا داسې ژبه چې دا ټوله دنیا چې څنګه د دې پهچان و به انشاءالله وي داسې. ډېره مننه شهید صاحب، پروګرام اخیره کې خپل یو کلام او پیغام مینوالو ته ورکړئ. دا غزل دی جي، مطلب ده چې پروت یم یوازې ستا یادونه دي او زه یم، پروت یم یوازې ستا یادونه دي او زه یم، او نشته نور څه نشته بس سوچونه دي او زه یم. مننه. او تش د خیال پټال باندې جوټې وهم جانانه، تش د خیال پټال باندې جوټې وهم جانانه، داسې عجیبه غوندې فکرونه دي او زه یم. او ستا مننه. او ستا یادونه راشي او بیا لاړ شي ګرانې څوکم، ستا یادونه راشي، ستا یادونه راشي او بیا لاړ شي ګرانې څوکم. شپه د تنهایه ده تصویرونه دي او زه یم، ما په هر یو لور د محبت کرونده کړې ده، ما په هر یو لور د محبت کرونده کړې ده، خو بس د نفرتونو بارانونه دي او زه یم. مننه. او ستا د راتلو لارې ته مې سترګې تږې تږې شوې، ستا د راتلو لارې ته مې سترګې تږې تږې شوې، ناست یمه ګلشن کې سره ګلونه دي او زه یم. مننه. ژوند زما د سور نغمه ده ساز دی لږ خو راشه ته، ژوند زما د سور نغمه ده ساز دی لږ خو راشه ته، ستا په یاد کې لیکمه شعرونه دي او زه یم. مننه. او ستا شاهد یوازې د ژوندون په لار کې پاتې دی، ستا شاهد یوازې د ژوندون په لار کې پاتې دی، او وایي چې مې مات مات قدمونه دي او زه یم. مننه، مهرباني. مینوال څه پیغام ورکوي؟ نو بالکل بس پیغام خو دا دی چې څومره چې کوشش پکار دی کم زمونږ ځوانان کول چې دی نو پکار دا دی چې حجرو کې ناسته پاسته کوي، دا د زده کړې ځای نه دی او د پښتو چې کم زمونږ ادبي محفلونه دي کوشش دې کوي چې دې کې دې ناسته پاسته کوي، که څوک لیکل کولی شي او که نشي کولی، ځکه چې دا به ګوري هغه خلک چې څوک ادب سره وابسته وي، څوک چې شعر او شاعرۍ سره لیک سره وابسته وي، نو دا چینل دا خلکو خوښي، نو چې کم دا ګوري کم دا نوجوانان ګوري یا نور، نو پکار دا دی چې موږ د پښتو دپاره خپل پوره کوشش وکړو. حالانکه زه خپل هم دا دی لګیا یم، سکول مې پرایویټ انګلیش میډیم دی خو پښتو مې پکې لازمي کړی، لږ ډېر هغه الفاظ چې کم د پښتو دي یا د پښتو چې کم هغه اهم خبر دي یا پښتو چې څه ده عام ماشومانو ته ښیو، نو دې لم پکار دی د مینوالو له پکار دی چې کم از کم د پښتو په دې محفلونو کې ناستې کوي، د مشر نه څه زده کړي، کشرانو چې کم هغه دغه دي چې د دې خیال ساتي، نو بس دغه پیغام مې دی ورته. ډیره مننه شهید صاحب. څنګه چې شهید صاحب وویلو نو د پروګرام اخیره کې زه هم دغه درخواست کوم چې څوک زموږ ویډیو ګوري نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړي چې زموږ د کام ولس دغه شاعر دغه غږ ټولو مینوالو ته ورسي. بلې مرکې پورې خپل ورور انضمام ما سره ناست ملګري او خپل کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.